وخت مو په خیر درنو لیدونکو راځو بیا هم د اکسل درسونو ته. په تیر درس کې موږ په یو څو فنکشنو باندې خبرې کړې وې. راځو نن ډیر مهم ډیر اړین درس ته چې همدغه نن نور هم د درسونو جذابیت او مهموالی نور هم ډیریږي او ډیر کاریدونکي فنکشنونه درته کاروم. اف فنکشنز ورته وایي یا هم هغه فنکشنونه چې د شرط په اساس کار کوي یا موږ په دې کې شرطونه وضع کوو. یعنی زه که چیرې څومره هم ووایم چې دا ډیر مهم دي خو بیا هم د دوی مهموالی هغومره زما په خبرو کې نه معلومیږي هغومره چې تاسو دا عملاً وګورئ چې واقعا دا څومره ارزښتناک او څومره مهم دي په اکسل کې. نو دا ښه درسره زده کړئ، سمې درسره زده کړئ. زه کوښښ کوم چې په لومړیو 2-3 ویډیوګانو کې پر دو باندې ښې خبرې وکړم، مثالونه پکې ډیر کار کړم او وروسته بیا مخته لاړ شو. نو راځو د اف فنکشنو ته. اف فنکشنز چې په انګلیش کې که تاسو اف معنا کوئ مونږ وایو که چیرې، په دری کې ورته وایي اگر چی یا مثلا اگر. نو که چیرې موږ یو شرط لرو په یو جدول کې یا د یو شرط په اساس غواړو یو چا سره مرسته او کومک وکړو نو دا راځي دې ته چې تاسو باید اف فنکشن کار کړئ. راځئ چې زه لږ درته ساده کړم څنګه د شرط په اساس. زه به څو ساده مثالونه درکړم. که چیرې تاسو دغه درس چې اوس زه ریکارډوم په سم ډول ورته غوږ شئ، څو ځلې وګورئ، نو تاسو ته په راتلونکو نورو فنکشنو کې لار هواروي. څه وخت تاسو ته نور درسونه اسانه کیږي چې نننی درس تاسو په ښه غور سره وګورئ. ګورئ شرط مې ورک، شرط دا دی چې دا درس در سره ښه صحیح وګورئ نور زده کوئ. خو که چیرې دا درس مو سم ونه کته یا دا درنه مس شو نو بل درس تاسو په صحیح معنا نشئ زده کولی. دا ګوره زما شرط شو. یا که چیرې تاسو 3 ورځې غیر حاضري وکئ په صنف کې نو تاسو محروم یاست. ښه اوس راځو دې ته څه وخت محرومیږو؟ کله چې تاسو 3 ورځې غیر حاضري وکئ. شرط پکې څه دی؟ 3 ورځې غیر حاضري. یا که چیرې تاسو 50 نمرې لوړې واخیستې تاسو موږ سره کامیاب یې. که شرط زموږ څه شی شو؟ 50 نمرې. که چیرې د 50 نمرې نه اخلې نو ته شرط نه ګټې، شرط دې پاتې شو او ناکامیږي. دغسې فنکشن موضوعاتو کې به موږ دغه اف فنکشن کاروو. نو زه مثال کاروم، راځئ چې دلته په مثال کې درته واضح کړم، انشاءالله به ډېر ښه پې پوه شئ. یو بله موضوع ده چې مخکې دی چې زه مثال کار کوم، تاسو یو کار وکړئ چې د څه جدول چې اوس ما جوړ کړي دي په همدې ډول به تاسو هم ځان ته جدولونه جوړوئ تر څو دا فنکشن پکې کار کوي، عملاً مثال پکې کار کوي. یعنی جدول باید وي چې عملی کار شي. صحیح دی؟ یو داسې دی چې تاسو زما خبرو ته غوږ ونیسئ، فقط دومره زده کړئ چې اف فنکشن هغه وخت کارول کېږي چې کله شرط وي یا د شرط په اساس کار کوي. دا داسې نه زده کېږي، دا تاسو باید عملاً جدول کې چې د څه شرط لرئ د هغه په اساس باید کار وشي. نو د دې لپاره راځئ تایر زه یو جدول لرم د سټوډنټس، نو په دې کې به زه د اف فنکشن کار کوم. نو دا ځای چې ما نومونه پاک کړي وو دا نومونه به زه بېرته له سره ولیکم. دلته به زه دا نومونه ولیکم. یو کس دلته هم پاک دی، مثال ته به دی د عمران په نام، دا به هم پاک. دا ترتیب به هم یو ډول برابر کړم چې تاسو ته دا جدول ګډوډ ښکاره نه شي. دا په دې ډول. ښه دا ما سره د زده کوونکو لیست دی، نومونه یې دي، کوم پروګرام وایي او موږ چې کوم امتحان دوی نه اخیستی، څومره نمرې یې اخیستي، د کوم ولایت دی، څومره فیس دوی ورکوي، په کوم تاریخ دوی ثبت نام کړی. دا همداسې ما لیکلي دی، یو جدول دی. اوس زه راځم څه کار کوم. فرض کړئ چې دا ټولو کسانو د وینډوز امتحان ورکړی دی، ټول راغلي دي کوم پروګرام ته؟ ورډ پروګرام ته راغلي دي. د وینډوز امتحان یې ورکړی دی، راغلي دي د ورډ پروګرام ته او په امتحان کې دومره نمرې اخیستي. اوس راځم زه دوی ته شرط وضع کوم یا داسې وایم. اول به ډېر له ساده مثال نه شروع وکړم ځکه چې تاسو سر پې خلاص شي. داسې یو مثال به کار کوم. ګورئ وایم که چیرې کوم شاګرد نمرې له 90 نه لوړې اخیستې وي، که چیرې د کوم شاګرد نمرې له 90 نه لوړې وي نو موږ فیس کې 100 افغانۍ تخفیف ورکوو یا له فیس څخه یې 100 افغانۍ کموو تر څو دوی 100 افغانۍ کم فیس تحویل کړي. خو شرط مې څه دی؟ د چا لپاره 100 افغانۍ موږ کموو؟ د هغه شاګرد لپاره چې نمره یې د 90 نه پورته ده. ښه دا شرط شو.
نو زه څنګه داسې یو فرمول کار کم چې اتومات خپله اکسل شاګرد وپېژني چې د ده نمره نوینه لوړه ده او اتومات فیس یې خپله 100 افغانۍ کم شي. ګورئ دا ډېر اوس زما له دغه مثال نه تاسو پوهېږئ چې دا څومره مهم فنکشنونه دي. زه خو داسې نشم کولی چې د سکور په برخه کې لاړ شم وګورم چې پوپل نوي نمرې اخیستې دي فیس 200 دی خیر راشه دا به اوس 100 کم کړم 600. بیا به زه په دې 100 شاګردانو کې لټوم چې کوم کس نوینه پورته وړي دي بیا لاړ شم دغه فیس کم کړم 100 افغانۍ. نه دا زموږ وخت ضایع کوي. دلته صحیح ده ما 11 کسه لیکلي دي خو موږ داسې جدولو سره مخ کېږو چې په کې 200 کسه دي 100 کسه دي نو دا خو زموږ وخت ضایع کوي چې موږ دانه کس پسې وګرځو. راځئ اتوماتیک فرمول کار کو اتوماتیک خپله دا کار وشي. ښه نو دغه ګریډ نوم نه ورکوم ته زه د ډسکاونټ نوم ورکوم تخفیف نوم ورکوم. چا لپاره تخفیف چې د نوینه نمره لوړه ده. معمولا تخفیفونه جایزې امتیاز لایقو شاګردانو ته ورکول کېږي. نو کوښښ وکړئ چې تاسو هم یو له همدغو شاګردانو واوسئ. ښه ګورئ چې کله فنکشن کاروئ داسې طریقه لري. دا طریقه به زه ټوله درته په همدې فنکشن کې ویډیو کې کار کوم. ښه دقیق ورته غوږ ونیسئ چې نور ټول یې خواته چې موږ څومره مثالونه کاروو بیا هلته تاسو ته دانه کاما او کوټیشن بیا نه تشریح کوم ځکه تاسو باید پوه وئ هلته بیا په شرطو باندې خبرې کوو. دلته زه د فنکشن له هغه صفر نه درته ښیم چې څه رقم تاسو فنکشن کار کوئ. وبه لیکئ اف آی اف اوس به خلاص کړئ. ښه اوس دغه فنکشن چې تاسو کاروئ دا به تاسو د یو جملې په شکل جوړ کړئ له ځان سره. یعنې ستاسو دا خبرې به چې دا خبره کوئ اتومات دلته باید دا فرمول شي. اف که چیرې شرط څه دی؟ شرط اول چیرته دی؟ شرط دی په سکور کې. موږ ویلي وو نوي نمرې د شاګرد لوړې وي. ښه شرط په سکور کې دی. نو تاسو به عنوان نه نیسئ د عنوان نه وروسته لومړۍ خانه دا به په نظر کې نیسئ. ښکته ټول هم په نظر کې ونیسئ فقط لومړۍ خانه کفایت کوي. اف که چیرې څه د سکور خانه کلک پې وکړئ په لومړۍ خانه یې. دا مهم نه ده چې دا 90 د لاس د 0 د 0 ده. مهم دا ده چې د سکور خانه ده او لومړۍ خانه یې ده. اف که چیرې سکور کلک پې وکړئ څنګه شي؟ څه مو ویلي وو؟ لوی شي. ښه نو د لوی لپاره موږ سمبولونه لرو. یو دا سمبول دی صحیح دی او بل دا سمبول دی. نو دا چیرې د سکور خانه لوی شي له څونه؟ له 90 نه. نو ولیکه 90 صحیح شو؟ چیرې سکور له 90 نه پورته شو شرط مې خلاص شو. بالکل دلته به تاسو کاما ورکئ. کاما ځکه دا شرط شو و شرط چې خلاص شو څه کوي دو کسانو ته؟ نو که چیرې د دوی نمرې 90 نه پورته شوې نو په دې صورت کې په همدغه اساس څه کوو؟ فیس. په فیس کلیک وکړه. څه مو کول؟ 100 افغانۍ مو کمولې ورته. ښه ورکړه منفي څو 100. ښه ورته غوږ شئ. که چیرې نمره له 90 نه پورته شوه کاما نو په دې صورت کې دغه کس له فیس نه 100 افغانۍ منفي کړه. شرط وشو؟ بالکل چې نمره د 90 نه پورته شوله 100 افغانۍ کټ شوې. کاما یو شرط آخره کې همیشه لرو. دا مو ډېر دلته پام وي ځکه یو شرط خو زما دا شو چې د یو کس نمره له 90 نه پورته وه منفي 100. ښه هغه کسان چې نمره یې 90 نه ښکته ده بیا څنګه شي؟ صحیح شو؟ ګورې دا شرط حتما پیدا کېږي. نو کاما آخر کې زه ورته وایم چې هغوی ته به څه وکړو؟ هغوی ته خالی راشي خانه یې د ډسکاونټ خانه چې ده خالی شي. ښایي تاسو داسې کار وکړئ چې 2 کوټیشنه ورکړئ بس خلاص. 2 کوټیشنه ورکړئ خلاص قوس بند کړئ انټر یې کړئ. نو چې کله انټر کړئ دا به داسې ښکته راکش کړئ. هېڅ هم نشته ټول خالي دي. ولې؟ دلته خو سکور ګورئ زه 90 لرم که نه بیا هم دته تخفیف نه دی ورکړل شوی. یو شي ته مو پام وي چې ما ویلي له 90 نه پورته وي خپله 90 نه دی شامل. خیر اعظم دې کس ته زه نمره ورکوم 9 چې نمره ورکړي اتومات تاسو ته په ډسکاونټ کې وایي چې د دې کس فیس څومره دی؟ 1500. اصلي فیس یې څو وه؟ 600. ولې 1500 شو؟ 100 افغانۍ موږ تخفیف ورکړ. د څه لپاره؟ نمره یې 90 نه پورته ده. د نورو ولې خالي راغی؟ ځکه ما ورته ویلي وه چې خالي راشي. که نمره یې 90 نه پورته نه شوه ټول بیرته خالي کړه. خیر اعظم دغه اتیا نمره چې ده دا مثال 95 کوم اتومات فیس 900 دی نو باید څو ورکړي دا فیس؟ 800. ګورئ یعنې زه چې نمره کله ورکوم د کس ته
اتومات خپل تخفیف ورکول کی. دا د فنکشن ګټه ده چې په اتوماتیک ډول خپل فرمول اپلای شي. اوس ضرور نه ده چې هرې خانې ته بیل بیل فرمول کار کو، هماغه یو فرمول ټولو ته کفایت کی. دا ګورې ما یو څه ساده کار کړ. شرط مې یو شرط درلوده، نوینه نمره لوړه شوه، 100 افغانۍ کمې شو. دغه نور ته چیرې راغله؟ خالي. حتی دا هم کولی شي چې خالي را نشي، دوی ته دلته مثلا یو مسج ولیکو. یو مسج څه ولیکو چې تاسو د ډسکاونټ برخه نه یاست، یو بخښنه ترې وغواړو یا هر څه چې ته غواړې. هغه څنګه کوو؟ هغه به داسې کوو. دا به هم درته کار کوو. بیا راځم له سره یې کاروم ځکه چې ښه سر مو خلاص شي. مساوي لیکم اف که چیرې د سکور خانه له نوینه زیات شي. اوس راځي یو بله خبره هم درته وکړم. که چیرې یو کس وایي چې نوي هم شامل که پکې، خپله نوي هم شامل شي، نو دې لپاره به تاسو څه کار کوئ؟ لوی علامه به ورکوئ، بیا به د مساوي علامه ورکوئ. لوی مساوي شي د نوي نه. دا په دې معنی چې خپله نوي هم پکې شامل شي. قامه. نو په دې صورت کې فیس منفي 100 یا 200 افغانۍ. شرط هم خلاص شو، ډسکاونټ مې هم ورکړ. قامه. ما څه ویلي وو چې اخر کې یو شرط لرو د هغه چا لپاره چې د دې شرط برخه نه دي. دا نورو کسانو ته چې په دې شرط کې نه شاملېږي هغوی ته مثلا ولیکل شو چې بخښنه غواړو، تاسو د تخفیف برخه نه یاست. ګورئ یو ښه مسج دی. خیر راځئ چې ولیکو. خیر مسج چې تاسو لیکئ کوټیشن به خلاص کړئ، ژبه به چینج کړئ پښتو ته. ولیک بخښنه غواړو، صحیح شو، تاسو د تخفیف برخه نه یاست. مسج لږ اوږدم شو خو خیر. بیرته به ژبه انګلیش ته چینج کړم، کوټیشن بیرته بند کړئ او قوس هم ور بند کړئ او انټر به یې کړئ. لږ به دا کالم غټ کړو چې دا مسج مونږ غټ لیکلی ځای شي. اوس ښه ورته وګورئ. د دې کس نمره ده 9 راځي چې زه 9 ورکړم چې په تخفیف کې راځي. بالکل 600 فیس و 400 باید فیس ورکړي ځکه 200 تخفیف. 95 تخفیف کې راځي. بالکل تخفیف کې راځي. 91 تخفیف کې راځي. هو. 9 تخفیف کې راځي. نه. بخښنه ترې غوښتې. راشئ وګورئ. بخښنه غواړو، تاسو د تخفیف برخه نه یاست. نو په دې ډول تاسو کولی شئ د شرط په اساس د اف فنکشن کار کوي. راځئ چې درته یو بل مثال هم همداسې ساده کار کړم خو لږ یې تغییر کړم. څنګه؟ تغییر به داسې کړو چې دا خو ما 100 افغانۍ او 200 افغانۍ ثابت کم کړي ترېنې. مثال که چیرې نوینه نمره پورته شوه 100 افغانۍ کم، له ټولو نه 200 افغانۍ کم، 300 افغانۍ کم. خو زه دا ولې شرط فیصدي په اساس وایم؟ دفتر وایي سیرت اکاډمۍ دفتر ته چې کله تاسو راځئ نوملیکنه کوئ، تاسو ته وایي که چیرې په ازموینه کې مو نوي نمرې واخیستې نو تاسو ته موږ 10% تخفیف درکوو. څو فیصد تخفیف؟ 10%. نو دا ډېره مهمه موضوع ده چې تاسو د فیصدۍ په اساس تخفیف ورکړئ. دفتر تاسو ته څه وویلی چې هغه کسان چې نوینه نمرې لوړې کړي موږ 10% تخفیف ورکوو. ویلی نه دي چې 100 افغانۍ 200، 10%. دا چې څومره کېږي هغه به بیا وروسته معلوم شي. ښه راځئ چې دا مثال کار کوو. تاسو ته اوس معلومیږي چې څومره د اف فنکشن مهم او ضروری دي. ولیکئ مساوي اف قوس خلاص که اف که چیرې بیا هم زموږ شرط دی د سکور. که چیرې سکور څنګه شي؟ لویو مساوي شي د نوي نه، یعنی خپله نوي هم پکې شامل شي. نو په دې صورت کې د دوی فیس کلیک به وکړئ. په فیس باندې څنګه شي؟ 10% تخفیف. ګورئ زه درته طریقه کاروم، داسې به یې کاروئ. فیس ضرب دی 10 تقسیم دی 100. صحیح شو؟ یو بله موضوع هم اشاره وکړم چې دلته لږ ریاضي په کار کېږي، نو کوشش وکړئ که چیرې ریاضي مو داسې وخت ډېر پرې وتلی وي نو د ریاضي موضوع در سره لږ بیا زده کړئ ځکه د فنکشنونو کې دا موضوع ډېر کارول کېږي. اوس فیس کلیک پرې وکړه، ضرب د 10% تقسیم د 100 چې اتومات د فیس 10% موږ ته معلوم شي. دا وشو. کامه د نورو کسانو لپاره څه وشي؟ د نورو کسانو لپاره ساده ولیکل شي په انګلیسي. سوري مثال درته وایم. قوس به بند کړئ، انټر به یې کړئ. اوس راشئ وګورئ نمره د نوي شامل دی په شرط کې؟ هو شامل دی. څو د فیس یې؟ 600. شپېته څه شی دي؟ یعنې 80 افغانۍ تحویل کړي. 10% تاسو فکر کوئ چې دا 80 روپۍ ورکړي؟ نه، دا څه شی دي؟ دا تخفیف دی چې موږ ورکړی دی، یعنې 80 افغانۍ موږ ورته کمې کړي دي. ښه چې 80 کم شوي دي نو دا کس څو باید ورکړي؟ 540.
څنګه یې معلوم کو؟ اسانه، ولیکه مساوي 600 منفي 60 افغانۍ تخفیف تا ته وایي 540. دا فیس شو چې دا باید تحویل کړي. 80 څه شی شو؟ د تخفیف مقدار شو. هغه 10% څو راغلی؟ 80. بل کس ته راځو. 95 نمره ده، په شرط کې شامل دی فیصدۍ 900 او 10% راځي 90. ولې 90 دی؟ د 80 دی د 90 ځکه فیس دی د لوړ دی. نو چې فیس لوړ شو تخفیف هم لږ ډېرېږي ورته. 90 افغانۍ باید دا تخفیف ورکړو موږ. نو څو باید تحویل کړي؟ 810. بل کس ته راځو. 91 نمره یې ده. څو فیس تحویل؟ 800. تخفیف ورته څو راځي؟ 80 افغانۍ. څو باید تحویل کړي؟ 260 د فیصدۍ په اساس. دا چې نور ولې داسې راغلي؟ دا ځکه چې دلته عدد دی، عدد نه منفي ټکس نه کېږي، نو دلته موږ ته وایي چې ولیو یعنې غلط شوی دی. دا هم به درته وایم چې څنګه دا مشکلات حل کړو، خو هغه پسې اوس مه ګرځئ ځکه تاسو نه بیا لاره ورکېږي. اوس مې فقط دومره درته وښودل چې د شرط په اساس څنګه موږ فیصدي تخفیف ورکړو. وخت ثابت عدد تخفیف ورکړه 100 اوس مو د فیصدۍ په اساس. دا فیصدي تاسو چینج کړئ، هغه خوښه مو چې هر څومره چینجوئ 10% 100 خو طریقه یې په دې ډول. نو د نن لپاره د اف فنکشن کې همدا مثالونه بس دي، اما خلاص نه دي. ډېر نور مثالونه درته کاروم انشاءالله چې تاسو باید ښه سر پرې خلاص شي. ښه در سره وګورئ، تکرار یې کوئ او پراکټیکل یې په همداسې یو جدول کې کار کوئ، بیا تاسو ښه پرې پوهېږئ. که چېرې کومه پوښتنه درته پیدا کېږي کولی شئ موږ سره یې شریکه کړئ. دا و د نن ورځې درس. تر بیا الله مو مل شي.